السلام علیکم ګرانو کتونکو زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل می لرما چې خبره او ژوند به مو ختیریږي نن چې در سره په کومه خبرونو باندې خبره کوم نو یقینا د پاکستان په حواله سره نه دی بلکې د مشرقي وسطا په حواله سره دی او دا وخت موږ مشرقي وسطا ته وګورو الته حالات ډیر زیات خراب شو دي کومه ایران ته وګورو د ایران په دې باندې خپل یو نظریه د خپل یو سوچ لري دارنګه کومه روس ته وګورو روس په دې باندې خپل یو سوچ لري دارنګه کومه ترکی ته وګورو نو هغه د ځل په دې باندې خپل سوچ لري خو د دې نه مخکې داسې موږ نو لیدل چې کله به هم په شام کې څه مسله وه نو د دې درو وانو ملکونو به په دې باندې یو سوچ لرو او یو قسمه بیانیه به د دې د طرف نه راتله یعنی کومه شام ته دا وګورو د شام چې کومه صدر وو بشار الاسد دا چې کومه د اختتام شوه د هغه او داغه د هلاکتو چې کومه د اطلاعات هم مخې تراغل دي باغې باندې به خبره کو خو داغه د تیارې ته یو حادثه مخې تراغل لا متضاد خبرونه داغه په حواله سره هم راغل دي هغه به هم تاسو مخې ته کو او کومه دا واخا د مشرقي وسطا خبرو کو الته یو سیاسي جټکا راغل لا او یقینا سیاست چې الته بالکل مختلف شوی دی بشار الاسد تخته چې کومه دا ختم کړل شو د تقریبا سلیریش کاله پس د دیو د حکومت چې دا ختم شو او کله دیو د خاندان مونږ خبرو کو تقریبا 50 کاله هغه حکمرانی کړو او د 50 کاله حکمرانی د دیو ختم شو دا د ایران لپاره هم یو لوی چیلنج مخ ته راغلی دی د روس لپاره هم دی او د ترکی لپاره هم دی او د پورا مشرقي وسطا لپاره دا چې کوم دی یو لوی چیلنج راځو اول په دې باندې دا خبره کوو چې د 100 ورځې نه دا معامله چلیدا او د شام چې کوم باغیان دي هغه مختلف خارونه په درپې یعنی اول یو خار بیا بل خار بیا بل خار دیو قبضه کاوه او اخرکار چې دیو د مشرق ته یعنی دارالخلافه تر ورسېدو او دیو په غزا باندې خپل قبضه وکړه لیټسټ کوم ډیولپمنٹ دی دا تاسو مخ تقدم یو ایونت پسې بل په بل پسې بل دا تاسو مخ تقدم چلتا سو شو په شام کې چې کومه باغیان دي هغه په مختلف خارونو باندې چې کومه د قبضه کوله دا غینه بعد دی په دارالحکومت د مشرق باندې هم قبضه وکړه صدر بشار الاسد د ملک نه د فرار کېدو داوا چې کوم د هم شو دا غیر ملکی خبر ایجنسی د ریپورت مطابق مقامی څومره خلک دي دا غوړي طرف نه دا ویل شو دي چې په دمشق کې ګولۍ هم نه چلے دوه आवाजونه راغلي دي او د دې سره سره د دماکو आवाजونه هم راغلي د عرب میډیا مطابق د شام چې څومره باغیان دي د مشرق ایرپورټ او سرکاري ټي وي باندې هغه ما سرکاري ټي وي چې دا یا چې کوم سرکاري اماراتونه دي هغه باندې هغه قبضه کړل او داغه د قبضه هغه داوا هم کړل او په دمشق کې شامي وزارت داخله د داغه په امارات باندې باغیان هم قبضه کړل عرب میډیا ریپورت کې دا هم ویل دي چې د حکومت باندې چې کوم باغیانو قبضه کړل هغه د اطلاعات هم مخې تراغل دي او د مشرق مرکزی اسکوائر باندې په زرونو خلک چې کوم دي التراجم شو دي او د جشن او د نارو اوازونه چې کوم د دی روان دي شامي اپوزیشن او مانیټرینګ چې کوم سربراہ دی داغه وینا ده چې صدر بشار الاسد ملک پرخه ده او داغه تیار چې کوم د یو نامعلوم مقام ته تللا او صدر بشار الاسد نن سحر وختي هغه د خپل تیار کې د دمشق نه کېناستل دي او چرته فرار شوی دي چرته ورک شوی دي او چرته تختیدل دي شامي باغیانو چې کومه دمشق باندې قبضه کړل داغه نه بعد یو لوی کار کړی دی چې څومره کې ځان دي هغه ته د یو عام موافقه اعلان کړی دی دا څنګه موږ په دې کې د ټولنه لوی خبر دی شامي باغیان چې کومه د حکومت دمشق باندې د قبضه کول نه بعد سرکاري ټي وي باندې هغه خطاب کوو او هغه چې بشار الاسد په حکومت کې چې طویل دور دی دا ختم شوی دی او هغه دا اعلان کړی دی په خپل خطاب کې دا هم ویل چې څومره قیدیان دي دا هغه د عام موافقه موږ اعلان کوو او دغه ویل چې دا وخت د دمشق حالات چې کوم د مکمل تور باندې محفوظ دي او هیڅ قسمه انتقامي کاروایی به د چا خلاف نه کیږي یعنی دا پکې د ټولنه لوی او غټ خبرو باغیانو د آزاد شام د خود مختاری او سالمیت د تحفظ عهد هم کړی دی او په هغه ویل چې په شام کې چې کومه د تیاری اغشپه وا د هغه خاتمه وشو او اوس دا وخت ملک چې کومه د یو نوې دور د دې ملک شروع شوی دی او هغه مزید دا ویل چې د ملک څومره سرکاري او غیر سرکاري املاک دي د هغه به تحفظ کیږي او تحریر الشام رهنما ابو محمد الجولانی هغه عوام او سابق فوجیانو ته هدایت کړی دی چې سرکاري څومره ادارې دي دا غي نه دي لري اوسې ځکه چې د اقتدار د منتقدلې پوری با د ادارې د سربراهي چې کوم سابق وزیر اعظم دی محمد غازی الجلالی په لاس کې با وی مختلف جیلونه دا خبر راغله چې هغه جیلونه مات کړی شو دي او چې د
تیر شوی حکومت چې څومره قیدیان پای کې موجود وو هغه غونډې خلاص کړلې او هغه تښتېدل دي د هغه جیلونو د یو جیل په حواله سره خدای اطلاعات هم راغلي چې 3.5 کسان هلته خلاص کړل شو دي او هغه کسان د دغه ځای نه تښتېدل دي فرار شو دي یعنی دا چې کومه دا ډېر غټ او لوی خبر ده. اوس راځم د تاسو مخ ته کدمه چې د حکومت کله شروع شو او د خاندان سرنګي په دې حکومت کې را داخل شو حافظ الاسد بغاوت کړو او داغه قیادت او صدر قیادت داغه د قیادت په وجه باندې هغه صدر جوړ شو دا خبره د 1920 او د 20 حافظ الاسد دا وخت دغه وختنی په 1970 کې د شامي حکومت وزیر دفاع او هغه یو تحریک قیادت کړو په 14 نومبر 1970 کې د فوجي بغاوت دیو کړو. داغه نه بعد په 1920 کې بعثت پارټي امیدوار په تور باندې د شام صدر منتخب کړ شو او د مقابله ته د خلاف هیڅوک هم نو ودرېدلی. داغه نه بعد په 1990 کې باسل اسد انتقال وشو. باسل حافظ الاسد مشر زوی وو او ممکنه د دیو جان نشین وو خو هغه په 1990 او یا سلورم نوي کې داغه گاډي ته حادثه رااله نو هغه هلاک شو. داغه نه بعد داغه د کشر زوی چې حافظ الاسد انتقال وشو او بشار الاسد اقتدار آغاز وشو په 2000 کې لګبګ د دیش کړه اقتدار چې کوم دغه ختم شو د دیوالي صاحب حافظ الاسد انتقال وشو په 10 جون 2000 کې داغه نه بعد چې کوم ده بشار الاسد چې کوم ده دغه عمر په دغه وخت کې سالور دیش کاله وو او الته د صدر چې کوم عمر وو نو هغه زیاتون دغه لپاره د صدر عمر راکم کو داغه نه بعد هغه هم صدر منتخب شو او بغیر سم مقابله. اوس داغه د فرار کېدو خبرونه مخ راغل دي ناغره تختیدو خبرونه راغل دي د تاسو مخ ته قدم وای بشار الاسد د شام پر خدای او نامعلوم مقام ته منتقل کړ شوی دی او داغه تیاره چې کومه د مبینه تور باندې روس طرف ته چې کومه د پتلو باندې لیدل شو د ریډار باندې او داغه نه بعد دا بیا غایب شو د سلاره پوری خدا په نظر راغل داغه نه بعد دا د ریډار نه غایب شو داغه نه بعد د حادثه چې کومه د شکار کېدو چې کومه متضاد اطلاعات هم چې کومه موصول شو دي د غیر کې میډیا ریپورت مطابق د شام دارالحکومت دمشق کې باغیانو داخل کېدو نه مخکې بشار الاسد د تیاره چې د نامعلوم مقام طرف ته روانه شو دا شامي وزیر اعظم محمد غازی الجیلانی ملک چې د کلمه مفروض کېدو هغه چې اخري وخت د سره زما کله په ټلیفون خبره شو دا نو هغه دیو مخې ته خو دی وو هغه چې د شام وزیر اعظم محمد غازی الجیلانی عربیه ټي وي ته ټلیفون په گفتگو په وخت ویلی وو چې د معزول صدر بشار الاسد سره اخري ځل زما رابطه د هفته پښپا شو او دا غینه بعد دا سره زما رابطه نه د شوی منقطع شو دا محمد غازی الجیلانی ویل دي چې اخري ځل موږ کله د سره ما خبري کولې نو موجوده صورتحال مره د مخ ته کې خو هغه ویل چې په دې باندې بیا خبره کو یعنی وس خبر نه کو سبا په دې باندې خبره کو پر دې په حواله سره امریکایي اخبار چې کوم نیویارک ټایم دا غیر طرف نه هم یو غیر مصدقه اطلاعات مخ راغلي د تاسو مخ ته قدمه د ډېر زیاته اهم دي. بشار الاسد وايي په 8 دسمبر باندې د سحر وختي په وايي کې 88 کې د فزریه باندې د مشرق نه د تختیدل د فرار شوی دی وايي داغه د لوکیشن د وسه پوری معلومات نه دي شو هغه وايي چې د فلایټ ریډار چې کوم د 24 مطابق بشار الاسد سینیئر ایر فلایټ 921 فزریه باندې د مشرق نه روان شوی وو او داغه طیاره چې کله شام نه او د شام او د عراق چې کومه سرحدي علاقې دي التا طرف ته دی اڑان اخیسته وو بیا اچانک د تیارې د مخ چې کومه د بحر عرب طرف ته تاو کړه وو او غیر ملکی میډیا مطابق بشار الاسد د تیارې منزل معلومات تر اوسه پوری نه شوه خود د پریډار باندې چې موجود کمانډنټ د داغه مطابق بشار الاسد تیاره باغیانو په اثر کې چې کومه خار ده همسا داغه مشرق طرف ته داخله وو بیا داغه نه اچانک د تیارې د رخ چې کومه د شام ساحلي پټای طرف ته روانه کړه شو وو بشار الاسد تیاره چې کومه دا وای د 2 منټه ریکارډ چې کومه د پریډار باندې موجود دی داغه مطابق بشار الاسد تیاره چې کومه دا 825 فټ په بلندۍ سره مسلسل لاندې را روانه و یعنی 8725 دا تیاره رفتار چې کومه 819 فی غنټه رفتار پوری دا بیا را کم شوی دی بیا دا 159 یعنی یو سل یو کم شپه ته فی غنټه رفتار کیلومتر ته راغله دی او اخري ځل چې دار دل شوی دی نو سلور شپه ته فی غنټه رفتار باندې دا وو او داغه نه بعد د اطلاعات راځي چې داغه د تیاره چې کومه د حادثه شکار شو دا
دا خبرونه خو تر اوسه پورې روان دي، مزید خبرونه به راځي، د هغې نه به بالکل هر څه کلیر کېږي، څه لږ وخت به لګېږي. خو که موږ وګورو د دې نه زیات نقصان چې وشو د ایران ته وشو، ځکه چې د ایران دپاره دا یو بیټل فیلډ و. ایران به پراکسي وارونه غونډه دغلته چې کومه دي د هغوی کېدله، او پراکسي وار تاسو پېژنئ چې یو ملک په بل ملک کې د خپل مقاصد دپاره دغه بل ملک استعمالوي او هغه هلته جنګ کوي. یعنې څرنګه چې پاکستان د نورو ملکونو دپاره خپل پښتانه ورونه وژني، دارنګې ایران هم دغلته ډېر بهترین دغه کار کولو. ترکیه که موږ وګورو، ترکیه یو نوې انټري وشوه په مشرقي وسطه کې، او دارنګې د روس هم په دې باندې خپله یو نظریه ده، په هغې باندې به هم خبره کوو، خو دا به مزید په راتلونکي ویډیو کې کوو. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله